د افغانستان بیا رغونې چارو ځانګړې امریکایي پلټونکې اداره یا سیګار وایي افغان امنیتي ځواکونه تر 2024 کال پورې هم د امریکا له ملاتړ پرته فعالیت نشي کولی. د سیګار مفتش وایي افغان ځواکونه د امریکا د مالي او نور ملاتړ پرته نشي کولی د عملیاتو موخې ته ځانونه ورسوي. جان صاحب وایي کله هم د افغانستان راتلونکی لکه د اوس په شان ګواښونو سره مل نه و. بل لوري د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا تر اوسه داسې پریکړه نه ده کړې چې د مې تر میاشتې وروسته یې ځواکونه په افغانستان کې وي که نه. په داسې حال کې چې امریکا او ناټو له مالي اړخه تر 2023 کال پورې له افغان ځواکونو د ملاتړ اعلان کړی، خو سیګر د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل داسې نه ښکاري چې دغه ملاتړ تر هغه کاله هم دوام ومومي. افغان حکومت په تیر کې په دې بریالی شوی چې له دغه ډول یو وضعیته ووځي. زموږ ننني راپورونه د دې ښکارندویي کوي چې نړیواله ټولنه باید پر دې پوه شي چې افغان حکومت پر یوه هدف تمرکز کړی او هغه هم د خپل ځان پایښت دی. افغانستان تر بل هر وخته د نړیوالو پر مرستو تکیه دی. دا به مبالغه نه وي که چیرې د بهرنیانو مرستې ودریږي او سوله هم ناکامه شي نو طالبان به د کابل دروازو ته ورسیږي. سیګر په ټینګار سره وایي یو فاسد او پر نشهیي توکو ککړ هیواد به هیڅکله هم د اعتماد وړ شریک نشي چې وکولی شي له خپل ځان او د امریکا او نورو مرستندویانو ګټې خوندي کړي. له ټولو معیارونو او د فساد ضد له هغو لیکونو چې په کابل کې د بهرنیو سفارتخونو او د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ رد و بدل شوي، داسې ښکاري چې د افغان حکومت د فساد ضد اقدامات تر ډیره بې پایلې پاتې دي.